آیا پوهیږئ هغه کسان چې نامحرمه نجونو ته نه ګوري او د خپلو سترګو ساتنه کوي، الله جل جلاله به ده ته څه ورکړي؟ د ده په زړه کې به الله نور پیدا کړي. دی به تل د ده په زړه کې چې کوم دردونه دي هغه به الله جل جلاله د زړه څخه لرې کوي. که ده نه ورته کتل او که ورته کتل، یا به په هغه نجلۍ یا به په پردۍ نجونو د ده زړه دردېږي. هغه کسان چې پردو نجونو ته نه ګوري، د هغه په زړه کې به تل خوشحالي وي او د هغه په زړه کې به یو مثبت تغییر راځي. هغه به اتل وي، هغه به شجاع وي. هغه کسان چې پردو نجونو ته نه ګوري، هغه به الله جل جلاله په ورځ د قیامت د جهنم د اوره وساتي. لیکن هغه کسان چې بیا ورته ګوري، تر ټولو غټ تکلیف چې هغه ته رسیږي د ایمان دا خوند دا به د ده څخه ولاړ شي. دی به د خپل عبادت په خوند نه پوهېږي. په لمانځه به ولاړي، خشوع خضوع به یې نه وي. لمونځ به کوي، پوهېږي به نه چې زما لمونځ ما ته ګټه کوي که نه کوي. د ده حافظه به تل کمزوري وي. د ده د ژوند لذت او خوشحالي به تل هغه د ده سره نه وي. دی به تل په یو ډېر سخت ډیپریشن کې واقع وي. ده به تل پر دماغو باندې ډیپریشن وي. د ده په زړه کې به توره تیاریکي وي. او الله جل جلاله به تر ټولو غټه ناروغي چې ده ته ور اچي هغه دا ده چې دی به په تلپاتې خفګان باندې اخته وي. داسې یو خفګان چې دی به کوشش کوي چې زه د ځان څخه لرې کړم، لیکن دی به یې نسي لرې کولی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العینان تزنیان، وایي سترګې هم زنا کوي. صحابو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله سترګې به څنګه زنا کوي؟ وایي چې پردو نامحرمو نجونو ته سړی ګوري، یا پردې نجونې نامحرمو هلکانو ته ګوري. ځکه الله جل جلاله د دې دپاره چې زموږ تاسو ایمان تل پیاوړی ووسي، موږ ته په قرآن کریم کې داسې ارشاد کوي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای محمد صلی الله علیه وسلم ښځو ته ووایه چې پردو ښځو ته مه ګورئ، پردو هلکانو ته مه ګورئ، او هلکانو ته ووایاست پردو نجونو